قرات څو خبرې کوو تاسو وایښ شوي د نور مغه کې صرف د مولانا صاحب پرېږده وایي دي څو کیسې وکړو که د مسلمانو ته څه پیدا رسېږي سلامونه دوی ټول بروکولا ته چې څوره کسان یو مولانا صاحب ته دا سلامونه وي ویله مو داسې څه قرآن یایي لا تفرق تاسو پر کې ما جوړوئ دا ته ویلې پر کې جوړوئ دا ویلې څه حساب کتاب دی آیا دا مسلمان خراب طرف ته روانول دي که ښه طرف ته روانول دي څه په کو کې بانډ کو تقسیم کو توري صاحب د زړه سره یوه خبره به کوو چې مسلمانانو پوهه چې موږ میلمه یې موږ درته احترام لرو او پوره احترام در سره خبرې کوو تا څه وایي قرآن څه شی وایي مهرباني وکړه قرآن څه شی وایي لا تفرقوا قرآن وایي چې لا تفرقوا پر کو کې ما تقسیمې ہوئے پر کو کې ما تقسیمې ہوئے پر کې ولا تفرقوا صحیح زه ملا نه یم هم سړی یم وشکوره جواب اوس واوره ته مسلمان یې که نه تا هغه ملیتوب سیستم ته ماته زه ته یوه مشوره در کوم نوره زه ته څه کوم ولی اوس څه کوې زه هغه مونه پوښتنې ما کوه که زه تونه پوښتنې کوم زه داسې مولانا صاحب که ته یوه خبره درته کوم خبره خو واورې مه وله که نه زه داسې آیم ته تا د ټول براډ والا ته داسې زیاړ والا نه یم راغلی که نه زه پړشینور نه یم سنټر ټیک دی خبره واوره په کسي ځان پوه که زه داسې آیم څه دغه ضرور نشته دا شیعه به قیامت پورې شیعه وي اهل سنت به تیرا قیامت پورې اهل سنت وي دا ته بدلي نه کېږي نه دا فیصلې مونږ کونه کړي دي نه یې موته کولی شو نه یې داخل کولی شي دا ډېره غوټه خبره ده زه یم دینه پسو جوړېږي او زیاړې زورل کېږي مو ولاړ شي تاسې ته زیاړې کوي تاسې ولاړ شي مو ولا ته زیاړې کوي زه ته ډېر قسم هغه بلوڅه دا قسم هغه مو ملوڅه د هدایت ملو نو ما سوچ کولو د لار ختلم نن موجه به وګڼله ډېر ټایم نه درته ودرېدم تاسې هغه مو واورېدل دغو خلکو د زیاړو والا خبرې ما واورېدلې نو خدای شته خوان دی رانه کو یو چیزانه ریکویسټ کوو ته داسې شال به وکړو یو منټ یو داسې شال به وکړو چې د خلکو نه لوس وخو او د خلکو دا شا کوي چېره دا مولانا صاحب ته څه پیسې میلوېږي سعودي عرب نه امریکې نه که څه حساب دی چېره د خامخا دغه شیګانو چې لګېدلی دی زور کول یې ورڅه شروع کړي یوه توري صاحب تا درې خبرې وکړې توري صاحب د تا خبرې ما واورېدلې اوس لطفا ما ته همدغسې غوږ ونیسه لکه تا ته چې مې غوږ نیولی و صحیح ده څه ووایه سوالونه مونه مه کوه زه ملا نه یم زه عام سړی یم ټیک ده توري صاحب ته د باړه چینار یې که نه بیخي ښه اوس ته وایې چې دا خلک کنځلې کې اول ما ته د ما په دې شپږو اتم میاشتې بروډ کې یو کس ما ته وښیي چې چاته دې کنځلې کړي وي زیړې دې کړي وي یوه خبره داسې دي تاسې کسان له زیړو وایي بل څه لرئ نه بل څه مو زده نه دي فقط زیړې صحیح ده زه غواړم تاسو پرېږدم تاسو به په دې باړه چینار کې یوه ویډیو جوړه کړئ یا صدر به مو راولئ د حسیني مجلس رئیس به مو راولئ یا صدر وغیره وغیره د اغاګان چې موږ د رسول الله د صحابه و د امهات المؤمنینو توهین و سپکاوی نور نه کوو خلاصه سوه مسأله په وس کې د دومره زه تاسو ملایتوب والا خبرې نه کوم زه تاسو عام یو سیول سړی لګیا یم سیول نه خو پوهېږي که نه سیول نه ملوا نه یم زه مشوره در کوم دا ځنه خبرې داسې دي چې هغه یا توري صاحب چالاقي به نه کوي د تا مشوره ما ومنله صحیح ده ته د ما مشوره منې ما سره کوي نه منې څنګه مشوره یې ته ومنم ته څه یایي د ما مشوره داسې د ما لا اله الا الله لا اله الا الله په اولو شپو کې ما درته وویل تاسو چې د ما د رسول الله صحابه نه پرېږدئ تر مرګه مو په الله قسم که پرېږدم تاسو چې د ما د رسول الله امهات المؤمنین نه پرېږدئ تر مرګه مو په الله قسم که پرېږدم چې ژوندی یم د تاسې اصلیت به خلکو ته ښکاره کوم ما تاسو ته مخکې ویلې اوس یو ځل بیا درته وایم چې د باړه چینار اغاګان د باړه چینار صدر همداسې مشران به مو ټول را یو ځای کېږي مشوره در کوم ویډیو به جوړوي چې د باړه چینار خلق به نور د صحابه و توهین نه کوي که چا وکړل دا سزا به ورکوو د امهات المؤمنینو توهین به نه کوي که یې وکړله دا سزا به ورکوو خلاصه سوه خبره دا یوه مشوره د ما هم ومنئ مهرباني
تو خبره وکړله یاره تیاره دا به نه کوئ دا به نه کوئ دا به نه کوئ اوس زه تو ته یم تو یوه خوله ده یو د لوس دی یوه د پېزه دی یو د چشمې دي یو د سترګې دي ټیک دی تو خپله مرضي ده ډیموکراسي ده څوک کوم څه یایي هغه به خپل ځای کې یایي خپل ځای کې به لګوي هغه به خپله غلطي وي آیا امام یا خمیني ته ښه نه اخلي یا بل څه نه اخلي دلته دغه څوک نه دي ویلي چې ته زیان کوئ توري صاحب د تا په ما څه کار ده چې ته وایې د هغو خپل کار د خپل کار به کوي تا په ما څه کار ده زه خپل کار کوم ته داسې کوه دینه کسه مسلمانو کې شرپسندي پسېږي دا شیعه سنیان یو بل دشمنان جوړېږي دا بد کار دی ته کوم ته کوې دا زه ته اجزانه یعنی هغه درته کوم یو نصیحت هم ته درته کوم قربان دي سم وقربان دي سم ودي زړه سره وقربان دي سم ودي زړه سره د عائشه رضی الله عنها توهین او سپکاوی کول شرپسندي نه ده دا خبره داسې نه ده دا مو دین کې تغیا یوه تقیا ورته وایي تقیا داسې یوه خبره ده زه مولا نه یم ورته دوله وویله دنه خبرو نه به بحث نه کوې لکه عایشه ام المؤمنین ابوبکر صاحب عمر فاروق صاحب عثماني غني صاحب رضی الله عنه دوی نه به چیړ نه کوي خاموش وکینې نو دا دې دا مطلب کنه دې ته شپه کوي دا لګیدلې وی کله یو څه یای کله بل څه یای دا غونه شعر پسې جوړیږي خاطر کونډي کې خبره وره کچا اوس دی عائشه دینا شعر پسې جوړیږي وخت زه تاسو سخت سیخ مسلمان یم پړشینور ولا یم اهل تشیع یم ټیک ده زه یم ته دا یو بل دغه ما جوړه دا خلک خاموش پرېږده نصيحت ودا طارق جمیل نه کوي مکه مزامع مولا کوم اهل سنیانو غټ مفتی ده هغه مطلب دا خبرې نه کوي بس یو ته یو د مسله ده یو د شیعه ده یو سنی ده ورورا دینه خځې کونډېږي دینه مطلب ده نور جنگ جوړیږي نور پسو جوړیږي سنیان خپل ځکه الله جنات بوتله کا شیعه خپل ځکه الله جنات بوتله ټیک ده دا څه تو سب بتانیزه خال کوي زه ته ډیلی بیا غته کوم براډ صاحب زه تو سا بالکل نه زیاړ کوم نه زورال کوم خدا مشوره دي نه موي لکه کې بڑا شنو کې راته مو الریډي الله تو سخروف دي وتوري سب دي الله خاطر وکړی وای خبره تکراری خبر او ته تختص وای خبره مایک دي خلاص کو زما خبره ته ما درته غوګه چولې و زما خبرې مو مایک خلاص کړه توري سب دي زړه سره مایک خلاص کړه توري سب خلاص توري سب جی اوري اواز دشتا توري سب تا وویل چې تاریخ جمیل دا کار نه کوي د سعودي لوی مفتی دا کار نه کوي د پلاني ملک لوی مولا مفتی دا کار نه کوي کنه دا خبر دی وکړه ودی کړه دغه ټیک ته یو نه کوي اوس وګس هندوانو دی رسول الله دی ناموس دی صحابه او توهین کړی چې تاسو کوي يهودو دی رسول الله دی صحابه او دی امهات المؤمنین او توهین کړی چې تاسو کوي نصارا او دا کار کړی مجوسیانو دا کار کړی دا اشنو کوپارو دی امازون دی ځنګلیانو دی رسول الله دی ناموس او دی صحابه او توهین کړی چې تاسو کوي تاسو دی ما دی رسول الله توهین ولی کوي تاسو دی ما دي رسول الله دي ناموس توهین ولی کوي تاسو دي ما دي رسول الله دي صحابه و توهین ولی کوي پسترګو دي ما تاریخ جمیل څه نه وایي یا مثلا دي ما دي سعودي مفتی اعظم څه نه وایي تاسو ولې دي ما رسول الله صحابه نه پرېږدي تاسو ولې شرم او حیا له هندوانو نه لري له سیکانو له يهودو نصاراوي نه لري يهودو نصارا هندوان مجوسيان مشرکین دي ما دي رسول الله دي صحابه و توهین نه کوي تاسو کوي ولی مسلو مشوره سره وروا مولانا صاحب تیو سی غوروات څنګه یو سی غوروي زه ته دا مشوره در کوم په حیثیت یو پښتون ز پښتوني هم تا پښتوني نه دا پښتون ګوره وګسته توري سي دا سید پښتون باندې دي هندو بلا وګرځيږي ځکه هندو دي ما دي رسول الله توهین نه کوي دي ما دي رسول الله دي ناموس صحابه او توهین نه کوي تاسو کوي دا پښتون ز څه کوم چې دي ما دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم توهین او سپکاوي کوي دا پښتون ز څه کوم مثلا توري سب یو څوک راغی دی علي رضی الله عنه توهین وکړل پښتون ده ته منی چې دا پښتون ده دی ما ورور ده دا لایف څه بلا وهلی ده دا اوس څه قصه ده دا لایف سم ده پرسه محترم आवाज مراجم نشم قرض لایف سم ده توري مهرباني توري سب سني سني بس
هغه باندې ډزې وشوې مولوي صاحب هغه چېرته اواز وباسي توري صاحب اوس په دې پسې ګرځېږي څنګه ځان خلاص کړم او څنګه ریپورټ ووهم ګوري تاسې چې دلته راځئ لږ فکر کوئ خبرې مزده دي الحمدلله د علي خپل عزت کړم تا پښتوني هم خبره وره ته ته مدام مشوره درکا دښینه لوس وخه دینه نورې خځې کونډېږي او سره نورې میاندې بریږي او سره دا خبره ده مطلب دی ډېره بد کار دی دغه خونو چې څوره دا خون خرابه کېږي دې مسؤل به بیا ته وې یوم القیامه ذره مثقاله ګوره قرآن کریم ټوقې مسخرې مه کوه چې نه پې پوهېږې ذره مثقاله نسته ښه مثقال ذره ده ښه ذره مثقال ذره زه عربی نه یم د ملا نه یم ښه سیده چې وایي بیا یې سم وایي توري صاحب د زړه سره ما تا ته مخکې یو خبره وکړه که یو پښتون راولاړ چې د علي رضی الله عنه توهین وکړي ته به ورته وایې چې پروا نه کوي دا پښتون ده دا خو کسه دلته دوه منسلک دی یو شیعه منسلک دی یو سني منسلک دی سني منسلک خپل څه عقیدې دي خپل پروګرام دی شیعه منسلک خپل څه عقیدې دي خپل پروګرام دی یو شاعر ولاړ شول د علي رضی الله عنه توهین وکړل پښتون د ته به څه ورسره کوې الله جانې مسړی جانې زه څه کوم جنګونه اوسه کوم که څه کوم باندې نور اوسه سپکې ته څه زیاړې زورال اوسه کوم لکه توسې خال کوي الله اکبر ګور دغسې چالاقي کوي داسې چالاقي کوي یعنی په اهل بیت هم غیرت در پکې نسته والله چې پلار مې وي پلار او د امام علي توهین وکړي په دې سر بیولم په دې سر نعره تکبیر الله اکبر د اهل بیتو په نامه باندې تجارت کوونکي ایما خبره وره ته غوږ ونیسه یو سړی زه عمر صاحب بې غیرته خلقو سره بحث جنگ احد خبره وره حضرت ابوبکر معاویه عثمان ابوبکر دوی پردواله او حضرت نبی پاک جنگ احد کې په خپل تخلی وو نو دا کافر جوړي کا مسلمان اوس وخت کمې د تعالی کتابونو دا درته ثابت کړه چې علي رضی الله عنهم تښتېدلی او د تعالی کتابونو نه هغه به بیا څه شی وي دا یې څه کله نشي ثابت کولی ولې چې دغه ټول کتابونه ستاسې دي هغه کتابونه تاسې منوئ که نه د تا نوم څه شی ده د تا نوم یوه خبره واورېده زه په دې اړه له تا سره ښه په تفصیل خبرې کوم د تا نوم څه شی ده ایما نوم دی کیا ہے زندگی څه شی دا زما نوم ده کیا ہے زندگی مسلمانانو دا د چینایي ژبې نوم ده که څه شي نوم ده تاسو یار بیا څه شي وایي یا پرېږدم د دغه نه ایښی دی ایګزام ته هو دی بیچاره ډارېږي مې کوه پروا نه کوي ښه نوم له ډاره نه سي ښودلی خبره نشته دی یاره زه ته یوه خبره وکړم که نه کاري صاحب دا خبره په یوه نشته دی یوه دا دې وهلی ده پوف دا دې وهلی څنګه یوه خبره به کوو سیده د زړه سره یوه خبره ښه ووایه ښه اول خو دې ته راځو د ما دا صحیح البخاري ده په دې صحیح البخاري کې به زه ابوبکر او عمر دواړه د نبي علیه الصلاة وسلام په څنګ کې درته وښیم چې ابوبکر او عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څنګ کې وو هغه نه دي تښتېدلي اوله خبر دوم جنگ احد کې دغه تاسې کتابونو کې شته تاسې ملایان یې د جنگ احد کې داسې تخل لکه ځنګل وځي څه غلونو باندې مکو توهین مکو دا به بیا ته راوړې ګوره دا به بیا ته راوړې دا دلیل به ته راوړې چې کوم کتاب ویلی دي بیا به انشاءالله په غوم خبرې در سره وکړو ښه اوس غوږ شه د تا له کتاب نه تا وویل چې دا ته ماته نسې ثابتولی دوستان سره سم خوندور کې هر زمریانو زر تر زر دا یو ګوره چې څوک هم حضرت نبی پاک جنگ میدان کې خبرې مه کوه د زړه سره غوږ شه اوس نو اوس دلیل ته غوږ شه د ما بله کمره خلاصه کوي قاري صاحب هغه اکاونټ نسته ورسې راخلم یو منټ
بابا عبدالرحمن سم هماغه ویډیو تیار کړه هماغه ویډیو تیار کړه جناب تیار ده ها بابا عبدالرحمن صاحب بل کم نه ده دا د تا مکتبه ده دا د تا مکتبه ده ویني مکتبه الشیعه معلومیږي درته په انګلیش ووایي دا د کې په پښتو عربي نه سیولې په انګلیش ووایي دا د تا تفسیر ده تفسیر العیاشی محمد ابن مسعود العیاشی اول جلده 201 نمبر صفحه ده ولیکه در سره زړه سره ولیکه مایک دی خلاص کړه مایک دی خلاص کړه ولیکه در سره تفسير العياشي محمد ابن مسعود العياشي اول جلده خبر اور کری صاحب خبر اور ته اول مت داغه مسلمان صاحب کا جنگي و خود نه تخلي حضرت ابو بکر مولا زعم دا وز تخلي علي رضي الله عنهم تختید لیدا دي تعالی کتابنا نه ده تخاله دای ما کتاب نه ده ستا خېټ نه جوړ کړي داغه کتاب ده داغه ما کتاب نه شي کېدل مولا علي هیڅ کله شکست نه ده خوړړې دا کتاب ده دا زمانه ده والله قسم دي تا کتاب ده تفسير العياشي مكتبه الشيعه دي تا کری صاحب زه ته یو خبره کوم تو سه هغه کتابونه مونږ کنه چې حضرت نبی په دیواله ده کدنه دیواله غوګونیسه حواله در سره ولیکه کدي نر زوی ورسه پختنه یو خبره کری خر صاحب نه اوره غوګونیسه مره واوره غوګونیسه دلیل واوره وس چې تاسو څومره د امام علي توهین او سپکاوی کړی ده ټول عمر د اهل بیت او دښمنانو د اهل بیت او توهین او سپکاوی کوي دلته بیا غوګم نه نیسي وګونیسه دلیل کتاب در سره ولیکه صفحه در سره ولیکه جلد در سره ولیکه لا سل خپل اغاګانو د پښتنه وکړه د ما کتاب ده کنه ده دلته وای دي ما کتاب دي تاسو ټول مالک کړی وګسه دوسي کونه نه شټینګ ور وګونیسه د میک ویره بندوي څه کونه تاسو کار دغه کارونه په کور کې کوي غوګونیسه زرته هم غوګونیسه ته غوګ مې مخلصو کوي کوم مسجدون هغه تاسو کار دغه رسول بیا کونه ویر دا په دا سر ولا دا ز کونه وینه کوټوي عام نظام هغه خمینی صاحب دا کار کول خامنه‌ای صاحب یوسم کوي دا کار هغه تاسو کار دی مو کار نه په دې کتاب کې تاسو وګوري وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا علی اين كنت نبی علیه السلام پرې کې ورته ویل سي ای علی ته چیرته وي فقال يا رسول الله اې دی الله پیغمبره زه په ځمکه باندې پروت وم یعنی نبی علیه الصلاة والسلام دی بیا دې تا کتاب ده زه خدا نه وایم چې امام علي رضی الله عنه وارضاه تختیدلی والعیاذ بالله دا دی موږ عقیده نه ده اهل سنت والجماعت په امام علي رضی الله عنه باندې دا اعتراض نه کوو بلکې دا دی تا کتاب ده چې د امام علي رضی الله عنه توهین او سپکاوی کړی आवाज بیا په زور کړه دا مسلمانانو دا د تا مکتبه ده یاو دا د تا د لوی محدث کتاب ده الاحتجاج د شیخ طبرسی وم جلده لسمه صفحه ده الاحتجاج د شیخ طبرسی دوم جلد لسمه صفحه ده غوږسه وګوره لما طعن الحسن ابن علي بالمدائن قال سي روافزو او شيو امام حسن عليه السلام پچاقوغانو وهل لما طعن الحسن ابن علي عليه السلام بالمدائن نو يو كسواي وما ورتويل سما ترى يا ابن رسول الله فإن الناس متحيرون يدي الله رسوله تتسويني څه باید وکړو خلق حیران دي فقال امام حسن علیه السلام ورته ویل ارى وزه دا وینم والله قسمتي وګوره والله دي ما دي وای قسم په الله وي ان معاويه
خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة. ويدي ما دي قسم پو الله معاوية رضي الله عنه وي بهتر ده دي ما دي پارا لدغ کسانو سی دوی وی مکتزانون شیر ابولی وګوره انهم لی شیعه. دا دی یو خبر. دا څنګه ته وایې چې په مسلمانانو کې ته وایې زه نه شمارم او امام حسن علیه السلام د تا په کتاب کې وایي چې قسم په الله تر شیه ووایي معاویه رضی الله عنه ماته بهتر ده. دا دی یوه خبر. اوس د دې بیعت پسې واورسېد امام حسن علیه السلام خپله وایي چې واني قد بايعت معاوية يا دقيقة الاحتجاج. وګوره یو دقیقه